د طالبانو د دفاع وزیر له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان الوتکې ور وسپاري. چې په اړه د تاجکستان او ازبکستان چارواکو څه ویلي بشپړ حال په ویډیو کې. سلامونه د ژوندون پریس درنو لیدونکو. د طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد له هغو هیوادونو چې د افغانستان الوتکې پکې دي وغوښتل چې بیرته دې افغانستان ته وسپاري. ښاغلي مجاهد د جنوري پر 11 کابل کې د هوایي ځواک قومندانۍ کې د وینا پر مهال د تاجکستان او ازبکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې د افغان هوایي ځواک هغه چورلکې چې د تیر حکومت ته په زیدو پر مهال دغو هیوادونو ته وړل سوي باید بیرته ورکړل سي. نوموړي ذاته که دوی زموږ تیاري او زموږ جهازونه هلیکوپټر که هر څه دي هغه دې بیرته هیواد ته راولي، که یې نه راولي بیا موږ کولی سو چې خپل د وس مطابق عکس العمل وښیو. ډېره حوصله مو کړې، ډېر مو صبر کړی، نوره زموږ حوصله تمامیږي. مولوي محمد یعقوب مجاهد په دې وینا کې د افغان هوایي ځواک له هغو پیلوټانو او انجینرانو چې له هیواده وتلي وغوښتل چې بیرته خپل وطن ته ستانه سي او دندو ته دوام ورکړي. د نوموړي دغو څرګندونو ته تر اوسه د تاجکستان او ازبکستان چارواکو غبرګون نه دی ښودلی، خو د پرځېدلي افغان حکومت د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح له دغه وینا لږ وروسته پر خپل ټویټر د ګاونډیو ګواښل بللي دي. په تېره لږه موده کې طالبانو له پاکستان سره پر ډیورنډ کرښه او له ترکمنستان او ایران سره پر پولو نښتې او جنجالونه کړي، خو وروسته د طالبانو حکومت ویلي چې هر څه به د ډیپلوماتیکو لارو حلوي. دا لومړی ځل دی چې طالبان خپل ګاونډیانو ته په طنزه ژبه کاروي او خبرداری ورکوي. بل پلو د طالبانو لوی درستیز مولوي فصیح الدین فطرت ویلي دوی هڅه کوي چې د خپلو پوځیانو شمېر 150,000 ته ورسوي. د افغانستان ملي تلویزیون د ښاغلي فطرت له خولې ویلي چې دوی لا د مخ 80,000 سرتیري روزلي دي. طالبانو تر دې مخکې ویلي وه چې اسلامي پوځ به په راتلونکو 2 کلونو کې بشپړ سي. قدرمنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتل. زموږ همدغه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او ویډیو مخ ته شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله